خو تا خو هېڅ هم نه دي اخیستي. هغه په بازار کې وګرځېدم خو څه مې خوښ نه شو که نه. ای نجلۍ تا په بازار کې یوازې څه کول هله راځئ. کندال تل وړونکی ده پوه شوئ. تاسو لا تر اوسه په دې نه یې پوه شوي. خو په یوه شېبه کې درپسې ډېره خفه شوم. زه هم درپسې ډېره خفه شوم. راځه. نه پوهېدلم چې زه به مې په پلار دومره ګرانه یم. اوس زه د هغې پرته ژوند نشم کولی. یو ځلې د هغې لیدو ته ورځم. زه پوهېږم چې د ورور غم یې اوس هم تازه دی. زما خو له یاده وتلي وو. خورې ښه خو یې سمه ده کومه خبره نه ده. زه ښیمه خورې داسې نه چې فشار یې کته شوی وي. اجازه راکړه چې یو چا ته ورغږ کړم. ښیمه ملکې همدا چې د ورور په اړه مې خبرې وکړې یو څه خفه شمه نو. خواړه مو خوښ شو که نه؟ خدای دې عمر درکړي. که څه هم دې خوړو سره بلده نه وم خو بیا یې ډېر خوند وکړ. همدا چې یو ځای واوسو شکر دی. فکر کوم چې مخکې م راسره معرفي شوی و. کیدای شي په استانبول کې مو سره لیدلي وي. فکر کوم چې ته مې پېژندې. هو کله چې خدای بخښلی مراد ژوندی وه یو ځل موږ سره مخامخ شوي وو. یو ځل ما غوښتل د مراد دفتر ته ورشم. بیا ناڅاپه دغه له دفتره راوتې. فکر کوم هماغه ځای و. هو اغلې مېرمنې او دا روموشه د ټولو لکه چې مېلمستیا ته راغلي یې. موږ ته به م بلنه راکړې وې. دا مېلمستیا خو تاسو زما د پلار لپاره نیولې ده. دا له دې ځایه وباسئ. وړې مېرمنې راځئ. لاسه مه راوړه. ټول زه نه پوهېږم چې تاسې څنګه دا کار کولی شئ. کله چې مرستې ته اړتیا لري نو بیا زما پلار در سره مرسته کوي. تاسې څنګه دا کار کولی شئ دینیز موږ هم څه نه لمانځو. موږ د خپلې کورنۍ سره راغلي یو. دینیز دا سره باندې ها د خپلې کورنۍ سره راغلي یې مېلې کولو ته راغلي یې. دا چې تاسې ټوله کورنۍ سره یو ځای اوسئ نو ضرور چې زما پلار زنداني کوي. خو دا کار دومره ساده نه دی. پلار مې تاسو زنداني کړی. په هغه باندې تا تور پور کړی دی. دې ته وایي چې پلار یې څه کړي و تر څو دا هم پوه شي. ته رزیل څه وایه ها خوشکه دوی له دې ځایه وباسئ. رزیله که غیرت لري نو میدان ته راشه. ورک شه. خوشکه بس دی. دا چې د میز سر نه راپورته شو ښه ونه شو. راځه چې ځو. څه خبره ده د باندې قیامت جوړ شوی دی. راشئ. ولې څه خبره ده؟ دینیز ده نه پوهېږم څوک ده. هغه راغلې ده. څه دې ویل دینیز راغلې ده؟ قمندان اوس یې زنداني کړی دی نارین. څه؟
آی چیرته ځې خورې؟ اوس نو اصلي کیسه پیلېږي. ټول ستا د لاسه وشو، یوازې ستا د لاسه، هر څه ستا د لاسه وشو نارین. پلار مې یوازې او یوازې ستا د لاسه پرېښودلو، مور مې ستا د لاسه مړه شوه، ستا د لاسه. اوس مې پلار هم ستا د لاسه لاړه، ستاسو ټولو له لاسه هغه زنداني شو. تاسو ټول له موږ نه څه غواړئ؟ له موږ نه څه غواړئ؟ زما او ستا حساب تر اوسه نه دی خلاص شوی. فابریکې ته راشه، زه به ستا حساب درته حل کړم. ځه له دې ځه ورک شه. حاله نو عایشې په خیر راغلې. ژوندی اوسې خورې؟ مورې عادت بشم. دا مسته ډېره مننه کوم. دا هم د مهدي دي. ډېره مننه عایشې. مهدي به م وږی پازې راځه چې ورشو. اسمه زویه، زه او ته به پاس لاړ شو او به ګورو چې خورې مهدي ته څه اخیستې. ځه خوشې مې که سرداره، درته وایم خوشې مې که. دینیز هسې نو مو وضعیت ښه نه دی، ته مه به طرفه راځه چې ځو هله. پرېږدئ نو. وګوره بارانه څومره ښایسته ښکاري. کولی شم غېږ کې واخلم؟ البته چې کولی شي. واخله. راځه راځه مور دې زار شه. زه د ورور غېږ ته دې ورشه. هله نو ښایسته دی. ګرانه ورور جانه زما ګرانه ورور دې زموږ د ټولو نه په تا ډېر پام ساتي. کومه خبره شوې؟ نه هېڅ کومه خبره نه ده. یوازې مې غوښتل چې درنه مننه وکړم. دا ټول ستا له برکته شوي. ډېره مننه. مننه کوم بارانه. لور خو د لیونۍ ده، یو ډول یې ده راکوم نو. کومه خبره شوې؟ هو شوې ده. مور ته مې د ویل چې لور د لیونۍ ده. رښتیا وایې؟ ګورې شک لري. په هر حال زه نه غواړم تاسو سره بحث وکړم. زه مې باید کار ته لاړه شم. سمه ده. هله نه لاړه شه. ښه ځم در سره ځم. سمه ده. موږ ویل چې ادا لیونۍ ده، خو دا د هغې نه م لیونۍ وخته. اوف څومره ښکلې جامې مې اغوستې وې او دلته راغلو ملکې. دا څه ډول انصاف دی ورېندرې؟ ها څه ډول انصاف؟
سمه ده زما د خبر په تمه اوسئ ډرایور هم کور ته رسوي سمه ده کینداله کولی شي چې ته ما سره پاتې شي کار در سره لرم سمه ده ولې نه پاتې کېږو بخښنه غواړم زویه ډېر د زحمت ویستی و ډېره بخښنه غواړم زوی جانه دا تاسو څه وایئ ترور جانې ستاسو په موږ باندې حق دی ډېره مننه زویه د هر څه لپاره ډېره مننه بیا هم بخښنه غواړم هیله کوم انشاءالله که فرصت مو پیدا که بیا به سره وګورو د لیدو په هیله هېڅ مې باور نه کېږي دا هر څه ولې له موږ سره کېږي وګوره زه در سره ژمنه کوم چې هر څه به حل شي ته یوازې لږ ارامه اوسه سمه ده بله مېرمنې لیف سرداره ته چېرته یې دینیز له تا سره ده هو ما سره ده موږ هم ډېر اندېښمن کړو یو څو شېبې وروسته درځو ښه نو موږ هم تاسو ته په باغچه کې په تمه یو همدلته راشئ سمه ده ډېر خوند یې وکړه کنانه درود شه وروره ژوندی اوسې کنانه ښه اوس هم کار وشو که نه ته باید تش ګلاس هغه هلک ته ورکړې که داسې په میز کښېدې بیا یا خو به ته د هغه هلک واده کوې او یا به یا خو به ټوله پیاله د سرو زرو نه ډکوې دا رومه شه باید په قوانینو باندې پوه شي او د هغو له مخې مخ ته لاړ شي څنګه او که نه پوهېږي نو باید چې جبران یې کړي بلکل همداسې ده ادا لورې ته چېرته یې سردار لټه او مورې سردار او دینیز یو هم خپلو ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي هغه کوم څه چې ورسره شوي دي کېدای شي نه غواړي څوک وګوري مورې څه شوي دي ښاغلی اوس زنداني شوی اف پوهېږم مور جانې ایلف ښوونکي راته وویل د دینیز وضعیت ډېر خرابه و نه پوهېږم چې موږ یې څنګه پیدا کړو هوټل ته راغلې وه په کندالې بعد حال واچوو نارین ته یې هم هر څه وویل سردار هغه په زوره وایسته مورې ته څه وایې څنګه مې چې درته وویل همداسې ده کېدای شي اوس نه غواړي څوک وګوري تاسو اندېښنه مه کوئ دینیز هوټل ته ورغلې وه په کندالې غال مغال کړی دی ته دې وضعیت ته ګوره ښه په دې ځمکو مو څه ستونزه ده کنانه ولې وایي چې اسناد یې نه دي تکمیل شوي او اسناد یې هم جعلي دي نه پوهېږم قواله یې ستونزه لري که څه همداسې نورې خبرې دا ستونزه حلولی شو په انقره کې یو ځای به یې سره حل کو څنګه په انقره کې مې ځینې دوستان دي چې په همدې برخه کې کار کوي ورځو به ګورو چې څه کېږي که خبره دې ومنې نو دا امکان لري ښه نو به ګورو وروره کله ځو همدا اوس دا کار باید ونه ځنډوو پوهېږې موږ دواړه د یوې وینې نه یو داسې یو کار وشو چې هېڅ مې باور نه راته زه مې مور ته زنګ وهم چې خبر ورکړم مور جانې زه او کناني یو ځای انقرې ته ځو سبا ماښام بېرته راځو تاسو اندېښنه مه کوئ حاله نو نه غواړم چې الوتکې ته په تمه شم همدا شېبه په موټر کې کینو او ځو هسې نه مې الوتکه هېڅ نه خوښېږي ډارېږم حاله نو زه چې ځو وروسته سردار راغی هغه بیا
د کندال سره جنګ وکړه بیا یې د نظام سره کړه او لاړ. مورې کومه خبره ده؟ کندال د کنان سره انقرې ته ځي لور جانې. ډېر ښه خبره ده. ښه ده. امنې خورې غوږ ونیسه. ډېر وخت کېده چې اوس قمندان په نارین ماین ودي نیز ویل چې مور مې ستا د لاسه مړه شوه، پلار مې ستا د لاسه. موږ پسې رانغی دا ټولې خبرې نارین ته وکړې. باور وکړئ ډېره حیرانه شوم. څه یوه مینه وه په خدای. اوس نو تا ته دې خدای خیر درکړي وزلم. خورې پوهېږې چې سوشي څه ته وایي؟ څه؟ سوشي څنګه لکه چې خوله مې غلطه شوه. تور ګلاب راتلونکې خپرونه تودې خبرې. عاده دلته نشته. هله ځه چې ځو. مایا دوی به چېرته وي؟ څنګه یې پیدا کړو؟ هغوی په څومره ستونزه کې وو. ما یوازې پرېښوده. اوس نه پوهېږم چې څه وکړم. داسې مه وایه عاده. زه مې ځان ګرمه بولم. موږ په دې هر څه کې ګرمې یو عاده. نه داسې نه ده. هغوی پیدا کوو. سمه ده. بله زویه. مور جانې زه د کندال سره انقرې ته ځم د ځمکو د کارونو لپاره. هغه مې چې خلاص که بېرته درځم. سمه ده اندېښنه مه کوه. سمه ده. په خیر لاړ شي، په خیر راشي. بله فکري خورې ته ښه اندېښنه مې شوه درته. ښیم بخښنه غواړم. زه نه پوهېدم چې داسې یو کار به کېږي. داسې مه وایه خورې. بیا به له خیره سره یو ځای شو. ته هېڅ اندېښنه مه کوه خور جانې. هر څه به سم شي. د لیدو په هیله خور جانې. څه پوه شم خو کنان زوی مې ډېرې زیاتې تیاریانې نیولې وې. ځان یې په زحمت کړی و. په هر حال هېڅ خبره هم نه ده خورې. هېڅ خبره هم نه ده. فکري درمل دې په خپل وخت وخوره. سمه ده خورې خورم یې. خدای دې ژوندی لره. په خدای مې سپارلی خورې. نارین د خپلې کوټې نه ده راوتلې مورې. په لومړي ځل مې چې ته ولیدې مین شو. ستا د لاسه وشو. دا ټول ستا د لاسه وشو. هر څه ستا د لاسه وشو. پلار مې ستا د لاسه موږ پرېښودلو. مور مې ستا د لاسه له منځه لاړه. ستا د لاسه. تا ولې ځان په سمت که بابا؟ داسې مه وایې زوی جانه. ته دلته میلمه یې او زه د کور خاوند یم. چایم خپل رنګ راوویسته زویه. خدای دې خیر درکړي ادریس پلاره. خو ستا جرم څه دی پلاره؟ زه یو قاتل یم. خپل زوم او د هغه ورور مې په قتل ورسول. یعنې دواړه مې یو ځای ووژل. زه مې په خپل مسلک کې ډېر ورد یم. څوک چې مجرم وي له سترګو نه یې پېژنم پلار جانه. خو ته داسې یو څوک نه ښکارې. لور مې د خپل د واده نه 6 میاشتې
وروسته د خپل کور نه وتښتېده او زما کور ته راغله. د هغې لور لپاره مې چې زه له سر نه تېروم، بیا هغې ظالمانو زما لور له ویښتان نه نیولې وه او په ځمکه یې وشتې وه. هغه رزیل به هره شیبه دا کار کوه. حوزې ته لاړل او وزارت یې واخیستل. بیا زړور شول، پوهېږې. تلیفون یې خپل ګل کړی و او کور ته یې قلف اچولی و. زویه یو ورځ به یو ور وټکوه، بله ورځ به یې بل وټکوه. هره ورځ به پولیسان د هغوی په لټه کې وه. هر کله چې پولیسانو خوشي کړل، بیا یې خپل پخوانی کار تکرار که. یو ورځ زیږکلي و او زموږ کور ته راغلل. کله چې کور ته لاړم، مېرمن مې په ډېر یو بد وضعیت کې وه. زوی جانه په یوه کوټه کې مې لور او بلې کوټې کې مې زوی. حیران پاتې شوی وم، دا کار څنګه شوی دی؟ که څوک زما په مخ کې ورایم حلال کړي، زه یې نشم زغملی. نو دی زما لور سره داسې یو کار وکړه زوی جانه، نو ما ونه شو زغملی. نو حیرانه پاتې شوم. زویه محکمې ته لاړم او جزا یې راته وټاکله. قاضي ته مې ویل قاضي صاحب ته کومه لور لرې؟ ومې ویل که لور لرې نو خدای دې درته وساتي. د دې لپاره چې قاضي ډېر په غوسه و، 2 میاشتې زما سزا نور هم ډېره کړه. محکمې تر ټولو غوره خپرونو لپاره لمر سره واوسئ. اوس تور ګلاب راتلونکې خپرونه تودې خبرې. دینیز داسې مه وایه. کله چې تاسې لاړې بیا ما یوه دا راغلی، ستاسې لپاره ډېرې اندېښمنې وې. ژوندی دې وي خو لږې ناوخته کو. دینیز ته چېرته ځې؟ زه مې د پلار لیدو ته ورځمه. تاسې کښېنئ چې چای مو سوړ نه شي. سمه ده؟ دینیز ګرانې لږ ارامه اوسه. نه غواړم چې ارامه اوسمه سرداره، که زه هم غواړم بیا ما ارامه نشم اوسېدلی. دینیز نه خوشې مې که خوشې مې سمه ده، که. ارامه اوسه ارامه اوسه. زه غواړم چې پلار مې وګورم. ته کولی شې چې ما هلته ورسوي؟ سمه ده، نو هله راځه چې ځو. لږ تر لږه خپل بخت به وازمایو. هله نو مور یې اوس به څنګه کېږي؟ نه پوهېږم آمنې، د اوس په اړه هېڅ خبره هم نه یم. هغه غریب په هره سختۍ کې د زړه نه موږ سره مرسته کوله، خو اوس به هغه غریب یوازې څه کوي لورې؟ د کندال سره وغږېږه چې خپل شکایت بیرته واخلي. قمندان اوس څنګه داسې یو کار کولی شي؟ سیبل ته اوس هم لا پوښتنه کوې ها؟ لامل یې معلوم دی چې د نارین لپاره یې دا کار کړی او د کندال خان سره یې اړیکه ښه نه ده. یوازې هغه نه دی، باران هم دی. پوهېږئ لږ پاتې و چې هغه ووژني. باور وکئ. مورې ته د قمندان اوس د مینې او محبت په اړه څه وایې؟ ووایه. د کله نه چې راغلي یو د همدې خبرې شادې نیولې، نورې خبرې نشته. اوس لم نارین اوس نارین اوس لورې په کوم کار کې چې کار نه لري ولې لاس وهنه کوي ها؟ حسن هم تر اوسه د هېڅ شي نه هم خبر نه یو. یوه شېبه غلې کښېنه غلې کښېنه لورې. که وخت لرې نو هیله کوم راشه. د دېګ لاندې برخه سوځېدلې ده. هر څه چې کوم نه پاتېږي. څه خبره ده ورېندارې؟ جلۍ ولې لیونۍ غوندې خاندې؟ نه زه نه خاندم. ما په خپلو سترګو ولیدې ملکې. نه ګرانې هیله کوم. اوهو
د شانوردن ټوله ماڼۍ یې په سر اخیستې ده. اوس که غلی اوسم او که نه هېڅ توپیر نه کوي. په خیر راغلی ښاغلی خسي. څنګه یې؟ ښه یم والا. اوس د دې نتیجې لپاره خواشي نه یم. ته خو پوهېږې چې زه مجبور یم. څنګه مې چې مخکې وویلی تاسې مو خپله دنده ترسره کړه، بلکل زما په څېر. وکیل لرې؟ نه یې لرم. نه، زه درته وکیل پیدا کوم، سبا یې درته رالیږم. هغه به له تا سره وګوري. که ته مې زنداني کړی ازادولی دې م شم. صبر ولره. زه مې یوازې د لور او د ورور په اړه مې فکر کوم. یوازې د هغې په اړه؟ که رښتیا وایم یو بل څوک هم شته. مېرمن نارین ده ها؟ وګوره اوزه، څو کاله کېږي چې یو ځای کار کوو، هم قاضي او هم پولیس شو او هم ملګري او ورونه. د قاضي د سترګو نه هېڅ هم نه پټېږي. ورور دی له تا سره دی. ته هېڅ اندېښنه مه کوه، زه به دې په ورور او لور باندې پام کوم. ښه غوږ ونیسه رضا. هغه خپلوانم چې په سویس کې دي هر وخت لیکونه رالیږي. د هماغه نجلۍ په اړه مې چې درته ویلي وو، د مېرمن لطیفې لور چې فیګن نومېږي. سبا ته به لاړ شې او د هغه لیک به د پوستخانې نه راواخلې. سمه ده مورې، سمه ده. هله نو اوس یې بند که چې کار لرم. مور مې قسم کړی چې ماته ښځه کوي. یو وخت خپلوانه مو په سویس کې ده. هغه جلۍ مې 15 کلنۍ کې لیدلې وه، خو اوس یې نه غواړم قاسمه. اوس زما په زړه کې بل څوک ځای لري، بل څوک قاسمه. البته چې زما په څېر یو بیمه شوی انسان او د کار خاوند چېرته پیدا کوی شي. او بله دا چې ډېر ښایسته هم یم، شهزاده یم. قاسمه، کله چې تا ته ګورم نو فکر کوم ته زما غوندې ښایسته نه یې، خو ته به ځان ته یو شی فکر کوې، همداسې نه ده؟ ځان ته دې نوره ښځه پیدا که قاسمه. داسې نو نه کېږي هلکه. سمه ده چې زه یو رئیس سړی یم، خو ته څه کوې؟ څه داسې مهمه دنده لرې؟ ها قاسمه، که په موټو دې باور لرې راته ووایه که نه. که داسې نو سر له اوسئ درته وایم قاسمه، په خپلو مټو دې باور مه کوه. که مټې ولرئ نو څه کوې؟ د شاتوت ونې ته خو نه پورته کېږې که نه؟ ځه ورشه بې ځایه مو مخوره. بله رضا زویه. ووایه مورې. لیک سبا ته در سره راواخلې، هېر دې نه شي. سمه ده؟ ښه سمه ده مورې، سمه ده سمه ده. په هغې لیک کې به څه وي چې داسې ورته په اندېښنې یې مور جانې. سبا ته یې راخلم. غواړم چې پلار مې وګورم. نن د لیدنې ورځ نه ده، اجازه نشته. خو هغه مې پلار دی. هېڅ بله لاره نه لري؟ نه مېرمنې نه لري. وګورئ دا د قمندان اوز لور ده، حق لري چې خپل پلار وګوري. دینیز، یوازې د لور او ورور راشي. سلام. سلام. رئیس راغلی؟ غوښتنې ته وګوري. یو څو شېبې صبر وکړه، اوس یې راغواړم. په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. آیا شی د قهوه خونې وضعیت ښه نه دی؟ غواړم چې خرڅې کړم. که کوم خریدار ورته پیدا کړم نو بیا کولی شم چې د هغو پیسو نه تاسو ته معاش درکړم او ستا پورونه خلاص کړم. ډېره بښنه غواړم. یعنې څنګه؟ زه اوس پیسې نشم اخیستی؟ څنګه مې چې درته وویل، که پیسې م پیدا کړې دینیز لورې. پلاره! بخښنه غواړم. دا چې ته مې یوازې پرېښودې بیا هم بخښنه غواړم لور جانې. زه هم بښنه غواړم پلاره، ډېره در پسې خفه شوې یم.
سرداره کولی شي چې یو څو شېبې ما او پلار مې یوازې پرېږدي؟ وروره زه بیرته راځم. سرداره زه له تا نه یوه غوښتنه لرم. ووایه وروره. دنیز ازمیر ته بوځه. وروره ته ډاډه یې؟ دا به موږ ته ښیي. تر هغې چې زما حساب معلومیږي دا تر ټولو ښه کار دی. که تاسې ټول دلته اوسئ نو زما ټول پام تاسو ته کېږي. خو وروره سرداره دا نو څه معنا لري؟ څو میاشتې مې ورته کار وکړو، کله چې د معاش وخت شو راته یې ویل چې پیسې نه لرم. برازیل هېڅ شرم نه لري، هغه راته دروغ وایي. زه پوهېږم چې د هغه رزیل کار جوړ دی بارانه. هسې نه هغه بې مسؤلیته انسان قمار وهي. د هغه ځای کرایه را باندې پاتې ده. اوس به څه وکړم بارانه؟ راځه چې ځو. چېرته ځو؟ ته خو یو ځل راشه. پلاره ته ما بیالیږي؟ لور جانې زه کله باید په دې پوه شمه؟ څه وخت په دې خبره پوه شمه چې ته مې پلار یې؟ زه نوره په تا ګرانه نه یم پلاره. داسې نه ده دنیز په دې خو ته هم پوهېږې. ښه پوهېږې چې څومره راباندې ګرانه یې. هو پوهېږم. څنګه پوه شمه؟ یا که زه یې در په یاد کړم؟ نه څنګه چې د په 15 کلنۍ کې له کور نه وشړم غواړي چې هماغه کار بیا وکړي. داسې ښکاري چې زه په تا هېڅ ګرانه نه یم. لورې زه یوازې ستا د راتلونکي په اړه فکر کوم چې ته اندېښمنه نه شي. یو ډېر لوی احسان راباندې کوي پلاره. یو پلار غواړي چې خپله لور د ځان نه لرې کړي. ډېر عجیبه کار نه دی؟ دا هر څه د هغه نارین لپاره کوي. ګوره نارین هیڅ ګرمه نه ده. پام د دې پلاره کله چې د هغې ښځې نوم اخلم نو ژبه دې لړزېږي، زړه دې لړزېږي. کله دې چې ویل چې سردار او دینیز ازمیر ته بوځه نو اصلا غږ دې ونه لړزېدو پلاره. که څه هم د مور نه مې پټ راباندې ډېر ګران وي پلاره. تل به راته په غوسه کېدله، ویلې به چې پلار دې د بلې ښځې لپاره دا کار وکړو. کله به مې چې ته یادولې نه په خرېدله به غل مغل به یې راباندې جوړ کړو. زه مې په مور باندې ډېره په قارېدلمه. وروسته مې بیا مور مړه شوه. هر کله چې به تا پسې خفه شم نو بیا به پښېمانه ومه. بیا به مې له ځان سره ویلې چې زما مور یې مړه کړې ده. خو مور مې په دې هر څه پوهېدله چې زه تا پسې څومره خفه کېږم. خو هر کله چې به تا پسې خفه شوم نو مور به مې په یاد شوه. دا فکر مې نه کوه که پلار مې خبر شي نو په غوسه به شي راته، ځکه چې زه پوهېدلم د پلار په ژوند کې مې بل څوک ده. پلار مې زما په خبرو باور نه کوو، ځکه چې د پلار ژبه مې ګونګۍ وه. پلار مې د نارین غږ پسې خفه کېده، ځکه چې موږ هېڅکله ارزښت نه درلوده چې پلار مې خفه شي، ځکه چې پلار مې موږ نه لیدلو او نه یې غوښتل چې وګوري. د نارین سر یې پسې خفه کېده. پلاره زه له تا نه هغه تېرې شېبې وختونه
نه غواړم او دا هم نه غواړم چې ما ته کوم نصیحت وکړي. هغه کیسې دي چې راته نږدې کړې اوس یې راته مه کوه. یوازې هماغه شېبې درنه غواړم کله چې تا پسې خفه شي وما پلار جانه. نږدې مه راځه. اوس نه غواړم چې راته رانږدې شي. ته تل غواړې چې ناني ته ځان نږدې کړې او موږ نه لرې اوسې. نو اوس هم نه لرې اوسه. مینا سبا شپه 8:10 لا لمر څخه اوس تور ګلاب راتلونکې خپرونه تودې خبرې. مورې د سردار او تینیس په اړه هېڅ کوم خبر نشته. خپل تلیفون ته هم ځواب نه ورکوي. زه خو به لیونی شم. سمه ده ادا ته ارامه اوسه. مورې دوی نو چېرته دي ها؟ په کور کې هم نه وو خو هرومرو یې پیدا کوو. که غواړې چې ته کور ته لاړه شې نو زه به لاړه شم. نه مورې زه تللی نه شم. کار تیا شوه تر سهاره به د دروازې په خوله کې ورته کښېنم نو کېدای شي تر هغې پورې راشي. هلته ګورې رومیو راغی نجونو. تا خو داستان جوړ کړه عایشه جانې. ته څومره نیکمرغه یې په خدای عایشې. بارانه ولې دلته راغلو؟ زه خو پیسې نه لرم. یو څه خو ووایه. عایشې ومویل چې راشه هله نو. بارانه زموږ په ټولګي کې وجلۍ وه. مور او پلار یې د یو بل نه جلا شوي وو. هر کله به یې هڅه کوله چې راشي ما سره خبرې وکړي. ما هم د خپلو ټولو ټولګیوالو سره کیسې او ملګرتیا کوله پلار جانه. خو هغې هم دا غوښتل. داسې راته ښکارېده ته به وایې چې په ما ملنډې وهي او غواړي راته دا ووایي چې ستا مور او پلار هم طلاق اخیستی دی. نو ځکه ما د هغوی نه کرکه درلوده. ځکه زما پلار به یې راته یادوو. څه مې چې غوښتل هغې را په یادول. مور مې راته یو څه ویلو خو نه پوهېږم چې څه وو. کله چې یو څوک غواړي او بیا هغه مړ شي نو بیا هغه وخت مونږ هېڅ هم نشو کولی. مور مې لرله هغه هم رانه خدای واخیستله. هغه وخت کې ته هم رانه لرې وې. بیا به یوازې باغچې ته لاړم او تل به مې ستا د یادونو په اړه فکر کوو پلار جانه. ویل به مې پلاره پلاره. خو کله چې به د شپې بیرته کور ته لاړم نو په خپله خبره به ډېره پښېمانه شوم چې توبه خدایه توبه. وخت مو خلاص شو. ښه نو پلاره وخت هم نور خلاص شو. شو ګرانې.
پلار مې غواړي چې مونږ لاړ شو. ورور مې غواړي چې د نیزې زمیر ته لاړه شي. ښه نو وتشمېرلې لږ باادبه اوسه. د باادبه سره ادب کوو. همدا اوس دواړه زما د کوټې نه ووځئ. هله نه ووځئ. بیا به یې وګورې پوه شوې. راځه چې څه بارانه. ډېره سخته ده ادریس پلاره. ډېر وخت په تمه شوم تر څو خپلې لور ته ورسېږم پلار جانه. هغه مې ډېره په سخته ترلاسه کړه. اوس نو غواړم چې بېرته لاړه شي. نه غواړم چې دلته اوسي. زما راتلونکی معلوم نه دی چې څه به کېږي. زه نه غواړم چې هغه اندېښمنه شي. یوازې غواړم چې هغه ارامه اوسي. که هغوی زمیر ته ولېږم بیا مجبور نه دي چې چاته ځواب ورکړي پلاره. خو دلته به سبا ټول په دې خبر شي چې زه زندان یم او زندان کې. نو هغه وخت کېدای شي چې سترګې ټیټې شي. د شرم نه به یې سر نه پورته کېږي پلاره. زه نه غواړم چې زما د لور سره داسې وکړ وشي. دا به هغې ته ښایي. زه نه پوهېږم چې دا هر څه ولې له ما سره کېږي خدایه. د عسکرۍ د هرې تکې نه کورتۍ نه ګنډل کېږي زویه. د کومې نه چې باید کورتۍ وګنډل شي هغه په خپله چغې وهي چې زه یم او بیا هغه بیاتي چې هغه څیرې کوي. هېڅ کله هم ځان نه ښکاره کوي. غږ یې نه ورته پورته کوي هر څومره چې ومینځي. بس که نو عاده دومره مه ژړه ناروغه به شي. هیله کومه ګرانې. هغوی نه ما ته هم نه کتل ماهیه. زما خبرې ته یې هېڅ غوږ ونه نیوه. دنیز راته وویل چې زه لاړ شه له دې نه به مهم کارونه ولرې. هغه ټول کارونه دې خلاص که. سردار خو راسره هېڅ سمې خبرې ونه کړې. خور جانې دا کار هېڅوک هم نشي زغملی. هڅه وکړه چې هغوی درک کړي. ته ولې څه نه خورې؟ زوی هېڅ اشتیا راته نه ده پاتې. د دنیز هغه ژړا مې سترګو ته ولاړه ده. هغه جلۍ ډېره پریشانه وه. د یوې جلۍ لپاره ډېره سخته ده چې خپل پلار په دې حالت کې وګوري. ښاغلی اوس د همدې لپاره غواړي هغه یې زمیر ته ولېږي. خو د حل لاره یې دا نه ده. هلته به پرته له کوم سرپرسته څه وکړي؟ د چا سره به اوسېږي او چا سره ملګرتیا وکړي؟ دلته خو لږ تر لږه موږ ورسره یو. د ژوند له ټول داستانه خبرې درکوو یې. که بل څه نه خواښوږي خو به ورسره وکړو. بلکل همداسې ده. ادا ته غواړې چېرته لاړه شي؟ نه باید دا وخت له لاسه ورکړو مایا خورې. ادا لږ ارامه اوسه. لږ باید فکر وکړو. مورې حسین همدا هر څه زما له امله شوي دي. اجازه نه ورکوم چې لرې لاړ شي. سمه ده لاړه شه. خو یو ځل واوره چې زه څه درته وایم. که اوس هلته لاړه شي نو څه به وشي؟ هغوی به د خبرې ته غوږ ونیسي. باید غوږ ونیسي مورې. زه اجازه نه ورکوم چې هغوی چېرته لاړ شي. سمه ده. زه هم نه غواړم چې هغوی لاړ شي. فکر کوم سم پوه نه شوې ښاغلی کنداله. هر کله چې زه وغواړم کوم کار وکړم نو د قانون سره سم مخته ځم. هیله مند یم چې هوکړې ته به ورسېږو.